سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. سرچینې وایي چې نن چهارشنبه ماښام مهال شاوخوا 7 بجې د افغان پولیسو ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دغه نښته د خوست ولایت په میدان ځاځي ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې په څېر رامنځته شوې ده. سرچینې وایي جګړه د هغه پوستو د جوړولو په سر رامنځته شوې ده چې افغان ځواکونه یې له تېرو 3 ورځې راهیسې جوړوي. سرچینې زیاتوي چې جګړې اوس مهال زور اخیستی دی او د سپکو او درنو وسلو ډزې هم شوي دي. بلې خواته نن په کرک ولسوالۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د 11 اکتوبر د قامي عدالت یا جرګې په مناسبت راجوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. یاده غونډه چې وروسته یې د جلسې شکل اختیار کړ، د کرک د مختلفو عوامي نېشنل پارټۍ، پي ټي ایم، جمعیت اسلامي، مزدور کسان پارټۍ، خټک قومي جرګه، کرک بار اسوسییشن او کرک پریس کلب په شمول د نورو ډیرو سیاسي تنظیمونو او فلاحي تنظیمونو لخوا راجوړه شوې وه. په شمول منظور پښتون خپله وینا وکړله. له دې غونډې مخکې د کرک یوه بله غونډه هم شوې وه چې هلته هم منظور پښتون د مختلفو سیاسي او قومي مشرانو سره کتلي وو. بلې خواته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي دي امریکا به د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان سره اوژه په اوژه ولاړ وي. د مطبوعاتي رپوټونو تر مخه پرون په 3 سپتمبر د پاکستان نایب وزیر اعظم اسحاق ډار د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم سره لیدنه کې د ترهګرۍ ضد جګړې د امریکا نه مرسته غوښتې ده. پاکستاني مطبوعات د امریکا سفیر او اسحاق ډار لیدنه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان بیان په هیواد او ځانګړي ډول بلوچستان کې د زیاتېدونکې ترهګرۍ سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پاکستان سره د ترهګرۍ ضد همکارۍ بیان کې د بلوچستان نوم نه دی اخیستی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.